بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم. وقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: لا يمسه إلا المطهرون. صدق الله مولانا العلي العظيم. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا وضوء إلا من صوت أو ريح. رواه أحمد والترمذي. صدق الله مولانا العلي العظيم. الله رب العزت په دې آیات مبارک کې بیان مشته فرمایي د پاکي او د طهارت چې اودس بلل کېږي یا غسل بلل کېږي. پاکي غټه او کوچنۍ، اودس غټ او کوچنۍ. غټه ناپاکي لکه جنابت، سلو د نر د پاره وي، د ښځې د پاره وي، یا حیض دی یا نفاس دی د ښځې د پاره. ماهانه ناجوړي د یا د کوچنۍ څخه وروسته چې هغه مریضي وي د هغه څخه بعد کې بیا غسل کېږي. او جنوب سي سړی دې ته بیا اودسیا وایي، غټه بیا اودسیا، حدث اکبر یا بولي په عربي. حدث اصغر بیا هغه ته ویل کېږي چې بیا اودسیا ده، چې اودس نه درلودل. هغه که بولي وي، که غائط وي، ګندګي وي، غټې بولي، کوچنۍ بولي د سړي څخه وشي، نو په دې سره اودس ماتېږي. اودس کول بیا فرض دی او د لمانځه دپاره اودس کول شرط دی، د احرام دپاره، د طواف دپاره، او د تلاوت د قرآن دپاره، د درس دپاره، د حدیثو د درس دپاره، د فقه د درس دپاره. اودس کول چې دی هغه سنت دی یا واجب دی. بعضې علما یې سنت بولي، بعضې یې واجب بولي. خو د قرآن کریم تلاوت بیا اوداسه دا مکروه دی، سړی بیا نه کوي، ګناه ده. ولې د قرآن عزت و احترام پر هر مسلمان باندې لازم دی، نر وي ښځه وي. الله پاک په دې آیات مبارک کې موږ ته ویلي دي: لا یمسه الا المطهرون، ای المتطهرون. خبر دی په معنا د نهي دی، یعنی تاسې به ځانونه پاکوئ بیا به قرآن مسه کوئ. تعظیم د قرآن واجب دی. دا تعظیم نه دی چې سړی په لاس باندې یو شی وپیچي قرآن ته لاس وروړي. په وخت کې د ضرورت د حاجت تیمم وهلی سي، بیا چې اودس نشي کولی، قدرت نه لري، اوبه نه وي یا مریضي وي، ناجوړي وي، اوبه باندې اودس کول ورته نقصان و تاوان رسوي، بیا دې تیمم ووایي. او که د چا قرآن کریم په یاد وي یا سورتونه په یاد وي یا بعضې آیاتونه په یاد وي، هغه په یاد تلاوت کولی شي، که نر وي که ښځه وي. په یاد باندې تلاوت کول د قرآن په بیا اودسیا کې پروا نه لري. کوچنۍ بیا اودسیا کې، په جنابت کې نه. په جنابت کې منع دی تلاوت د قرآن، د ښځې دپاره هم د نر دپاره هم. ذکر مازې کولی شي، بسم الله الرحمن الرحیم ویلی شي، لا اله الا الله ویلی شي په جنابت کې، الله اکبر ویلی شي، سبحان الله والحمدلله ویلی شي، استغفر الله ویلی شي، اللهم صل ویلی شي. او تلاوت قرآن نشي کولی، پر آیات نشي ویلی، کم تر آیات ویلی شي. نو دا په وخت کې د بیا اودسیا. او که چیرې سړی بیا اودس وي، نو دی مسه د قرآن باید نه وکړي، د وي کې بیا ادبي ده. او که بیا چیرې داسې وي چې دا متعلم چې تعلیم د قرآن کوي، هغه که کوچنی وي، هغه غیر مکلف دی، هغه دپاره اودس و نه اودس ضروري نه دی. او که مکلف و عاقل و بالغ و د هغه دپاره اودس کول ضروري دی. او بعضې فقها دا هم وایي که ښځه معلمه ښځه وه، درس د قرآن یې ورکاوی په خپل وخت کې د ناجوړۍ، دا پر آیات نشي ویلی په یو پلا باندې، کم تر آیات دا ویلی شي. فرض یې که یو ښځه درس کوي و نورو ښځو ته د قرآن درس ورکوي، نو زموږ په مذهب کې فرد محتار کې دا راځي چې دا به داسې درس ورکوي چې الحمدو، داسې یو تورې به وایي، یعنې په یو پلا به داسې نه وایي چې الحمدلله رب العالمین. دا د دې دپاره جواز نه لري، جلا جلا کلمه ویلی شي. دا په وخت کې د درس ورکولو چې ضرورت وي، حاجت وي. که حاجت نو
بیا دا نسی ویلی تلاوت د قرآن نسی کولی، په یاد یې هم نسی کولی، کم تر آیات به کولی سي. نو یوه مسله خو دا سوه. بله مسله دا ده که یو سړي بولې څاڅکې څڅېږي په وخت کې د لمانځه. اوس که چیرې مخکې تر لمانځه وي دا بولې را خارجي سي راسي ونلې ته او د ذکر تر سر را خارجي سي نو خو اودس به مات دي، کالم په مردار دي. او که بعضې وخت داسې وي چې په نله کې ولاړې وي دی سره وښورېږي یا په رکوع سي یا په سجده سي بولې را نازلې سي، نو که چیرې داسې و چې دا سړی صاحب العذر و، یعنې همیشه دا عذر و په اوداسه کې هم بیا اوداسه هم په لمانځه کې هم هېڅ وخت داسې نه و چې دی دا بولې وچ کړي یا وچ سي خپله ټوله ورځ شپه ورځ دا مریضي وه جریان یې درلودی، نو بیا خو صاحب عذر دی د دغه عذر سره به لمونځ کوي، هره لمانځه ته به اودس کوي، جامې به پرېولي یا بیا بدلوي. که نر وي که ښځه دغه مریضي لري سلسل بوله یې دې ته ویل کېږي. یو سړی بادونه یې جاري دي او یا د یو سړي وینه تر یو زخم ایله ده، تر پزه ایله ده، تر غوږ ایله ده، تر خوله ایله ده، په بدن کې بل زخم دی، نو دا وینه څڅېږي نه درېږي، نو د هر لمانځه دپاره به دی اودس کوي او هغه ځای به پاکوي، که جامه په ورړه سوله جامه به پاکوي، بیا به دی لمونځ کوي. داسې سړی نسي کولی چې اودس یې په د یوه وخت دپاره وکړي، په هغه یوه اوداسه دي بیا ګډ لمونځونه وکړي. د خاوند د عذر دپاره دا اجازه شریعت نه ده ورکړې. په شریعت کې به دی د هر لمانځه دپاره اودس کوي او دا هم هغه وخت چې یقیني سي. یو سړی داسې وي سودایي وي او بولې را خارجي سوي نه وي، دی په ځان داسې فکرمند سي چې زما بولې خارجي سوي، هغه چې وګوري ځان نه پرتوګ لوند وي نه هغه جامه لنده وي نه هغه ځای لوند وي، په هغه صورت کې بیا اودس نه غواړي نه جامه پرېولل غواړي نه اودس مات دی که دی سودایي و. او که غالب ګمان دا و یقین یې و دا مریضي تر دا وخته نه ورته پیښه سوې، دا اوله وه، بیا نو باید دی اودس وکړي. او که همیشه دا رقم و په همیشه صورت کې بیا دی مریضي نه وي، صرف دی سودایي وي فکرمند وي، په هغه صورت کې دی بیا فکر په دې خوا نه کوي، ځکه چې بیا دا نوره مریضي ډېرېږي د سودا مریضي. او که دغسې رقم هغه څوک چې تر پزې یې وینې راسي و دا نرمیو ته د پزې راورسېږي، یعنې دغه د پزې د دننه څخه را خارجې سي راسي د پزې په دغه خوله کې د پزې دلته نږدې و دا نرمۍ ته چې نرمۍ ورته وایي دلته ودرېږي، د باندې نسي خارج. دا صورت کې بیا اودس ماتي، دی به اودس کوي. که لمونځ کړی و په دا وخت کې چې دا وینه دلته ولاړه وه بېرته به لمونځ راګرځي، او که چیرې په لمانځه کې راله لمونځ به بېرته سلام ګرځي، اودس به کوي، لمونځ به بیا کوي. او بله مسله دا ده چې په وخت کې د اوداسه یا په وخت کې د غسل باد خارج سي د سړي څخه، نو په هغه صورت کې اودس را ګرځېدل ضروري دي که نه دی را ګرځېدل ضروري، یعنې استنجا به بېرته وایي که به نه وایي، ځکه چې په دې سره اودس کول که چیرې داسې وي چې مرداري څه ناڅه نجاست ورسره خارج سي نو بیا خو دې بېرته اودس راوګرځوي. که نجاست نه وي خالي په باد خارجېدلو باندې اودس کول ضروري نه دی چې بېرته به د سره اودس راګرځي. او که دننه په اوداسي کې په مابینځ کې باد خارج شولو اودس نه و پوره، په دا وخت کې به بیا بېرته اودس راګرځي، یعنې په دغه مابینځ په صورت کې که باد خارج شو د سړي څخه په دا صورت کې اودس کامل نه دی. نو که کامل یې بېرته راګرځي، که اودس یو اندام یې پرېمځلی مخ و لاسونه یې پرېمځلي هم بېرته اودس سره راګرځي، اودس صحت نه لري. الله پاک دعوت توفیق راکړي.